بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په کولروا کې د پټنټ مینو نه پس ټکس مینو شروع کوو. ټکس مینو ټول ټکس ریلیټډ آپشنونه دي کې مثال ته راځم یو فریم زه رسمومه فریم مې رسم کو غواړم دکې څه ټکس کېږدم نو ټکس کې تاسو د هر ځای نه راخلئ مشکل نه دی راواخلئ. مثال زه ورته راغلم ولنر لږ ټکس راغلم د مثال لپاره ټکس مې دلته څه که پیسټ وکړ. د دې ټکس سایز لږ زیاتومه ځکه چې ښکاره شي موږ او تاسو ته ډېر زیات شو نو دا د ټکس سایز شو. ګوره ټکس پراپرټیز دا پراپرټي ما ټوله کنټرول ټي شارټکټ د ټکس آپشن چې مې په ټولز کې ویلی ټوله مې هغه کې تشریح کړې ده. نو دا خپل هماغه آپشنونه دي ډېر نه کلر ورکوئ بیکګراوند کلر دا ټول هلته شته دی هغه ریکارډ کې دا لیدلی شي. بیا که راځو ټپ ته ټپ ګورئ په مایکروسافټ ورډ کې هم شته. ټپ داسې یو کی ده چې دا موږ د جمپینګ دپاره څه کوو استعمالوو. یعنې یو سپیس بار موږ سره فاصلې دپاره د یو ټپ کی ده سپیس بار چې دا نقطې قدر فاصله ورکوي او ټپ چې ده د دې خپله اندازه ده یعنې نیم انچ چې کله موږ هر ځای کې ټپ کې پریس کړو نیم انچ دا ټوپ وي. لکه ګوره یو بل پیج اخلم ټکس ټپ ته راځم نو دلته وګورئ آف اوس د ټپ لوکیشن یعنې دې اندازه څومره ده 0.9 انچ یعنې نیم انچ د دې جم دی. لکه زه که چېرته ټپ کې وایم نو دا به دومره ټوپ وهي. د مثال لپاره یې څه کومه دلته راځمه یو فریم سمپل رسمومه لږ د ټکس سایز زیاتوم. دا ال تاسو ګورئ دا د ټپ کې پوزیشن دی. لکه که زه دلته اوس ولیکم نیم او ټپ کې وایم ګورئ جمپ د دې جمپ نیم انچ ګوره مثال احمد ټپ کې موږ سره څومره جمپ وي نیم انچ دا جمپ وي. اوس که راشم دلته دا ډیفالټ هغه کوم جمپ چې د خپله ورته کوم سای هغه انتخابوئ دلته ورته ورکولی شئ چې څومره دا جمپ وي ایډ باندې کلیک کړئ دلته ورته اندازه انتخابوئ. مثال یو ځل پریس کړم دومره 2 انچه د ټوپ وي 1 انچه داسې خپله ورته اندازې تاسو هم څه کولی شئ انتخابولی شئ. ګوره دا ورته هغه کړئ دلته راشئ دا ورته آن کړئ. لکه که زه اوس ټپ کې ووایم دا به څومره ټوپ وهي 2 انچه به دا موږ سره د دې جمپ سایز به وي. واپس کولی شو ټپ کې ته داسې ریموف کولی شئ دا ریموف آل ټول ریموف کولی شئ خپل یو جمپ ورته تعین کړئ چې زه کله ټپ کې وومه 2 انچه د ټوپ وي دا ورته څه کړه آن کړه صحیح شو او اوکې کړه. اوس ګوره دا یو جمپ شو که نه چې بل جمپ به چې ټپ کې وي بل جمپ دې څومره ووایي ټپ کې ته راشه ورته ووایه چې ایډه مثال بیا د 2 انچه ټوپ وي 5 انچه دا هم ورته څه کړه آن کړه او اوکې کړه. نو ګوره بل انچ ورته هم څه شو تعین شو. نو ټپ کې د څومره جمپ انتخابوئ دلته ورشئ مختلف اندازې ورته دلته څه انتخاب کړئ. لیډر آپشنز کې چې کله ټپ کې وهئ کوم کرکټر دې راشي کوم سمبول دې راشي صحیح شو. سپیسینګ دې څومره وي د کرکټرز منځ کې دا ټول تاسو سیټ کولی شئ. همداسې دا ډیلیټ کوئ ریموف او ریمووال ټول ډیلیټ کېږي څومره تاسو چې سیټ کړي خو بای ډیفالټ دا دی. بل آپشن چې دی بولټس کالم په ورډ کې مونږ ویلی دی دلته هم کالم هماغه معنا ورکوي چې څومره کالمونه غواړو دا ټکس دی دا څو کالمو کې غواړي کالمس ورته انتخاب کړي. یو کالم کې مثال ورته نمبر آف کالم 2 کې که 3 کې که دا ګوره 3 کالمونو کې راځي. ښه ایکول کالم وت که دې ته ټیک مارک وي د ټولو کالمونو اندازه به یې ولنګي او که ټیک مارک ایسته کې بیا هرې کالم ته تاسو ځان ته انتخاب اندازه انتخابولی شي. لکه اکثره ډیزاینونه جوړولي دا کالم غټ که دا وړوکی که نو که ټیک مارک ټولو سایز به یو رقم وي او که ټیک مارک نه وي بیا هر یو ته سایز خپله ډیفاین کولی شئ. رایټ ټو لیفټ کالم دا تنظیموي یعنې ډایرکشن د کالمز کوم ځای نه وي
مینټین فریم دی اتوماتیکلی وي او که نه دا فریم دی ورسره وي. دلته ورته نمبر اف کالمز واخلئ څومره کالم چې پکار وي اتو پورې کالم موږ په یو هغه کې هغه سپریني دي وخلئ که ولې نه اخلئ. بل کری شو موږ بولټس دي بولټس اشکال دي دا هم په ورډ کې موږ ویلو یوز بولټس کم بولټس استعمالوي لکه دا دلته بولټس ورته انتخاب کا اول فن د بولټ د څنګه وي کم بولټس یوز کیا بولټس انتخاب کا مثال دلته بولټس ورته انتخابوي اوس بولټس دا بولټس دی سایز دې څومره وي بس اوکې که ګوره بولټس به څه شي ډرایو وشي. ښه دې دپاره راځمه ټکس دپاره یو هغه رسمومه دلته او زما بولټس پکار دی نو ټکس ته راځم بولټس ته راځم یوز بولټس کم بولټس چې وخت انتخاب سایز یې څومره وکړي که اوس موږ دلته وایو دا ټکس بولټس سایز زیات کړو بولټس راځي مثال لیکو واټ از یور نیم داسې پښتنه لیکو انټرو هم اتومات به څنګه چې ورډ کې بل بولټس به هم راځي دا بولټس که چېرته پکار وي نو بولټس سره شئ دې نه تاسو کولی شئ رسمه ټکس بیا لیکلي دي ټکس فریم ټو بولټس یعنې د دې بولټس او د فریم منځ کې څومره فاصله دلته ورته کمولی او زیاتولی شئ ګوره سایز دې څومره وي یعنې د فریم نه د څومره دا مخکې یا شاته وي دلته یې ورته انتخاب کړئ بولټس سره شئ دلته ورته سایز انتخاب کړئ چې د فریم نه دې څومره دې خواته ګوره ورو ورو څه کېږي دې خواته کېږي بولټس او ټکس منځ کې د فاصله څومره وي دلته د بولټس او ټکس منځ کې فاصله تنظیمولی شئ نه استعمالوي ټک مارکس څه کوي واپس به ورک شي او دې نه د بولټس فن مونږ چینج کولی شو کوم سټایل کې هم پکار دی. بیا که ټکس ته راشو بل اپشن چې دی ټکس نه پس ډراپ کیپ هم ورډ کې میله یعنې اخبارونو کې هم لیدلي دی یو پروګراف اول وروسته غټ کړي راشئ ټکس ته ډراپ کیپ ته راشئ ښه ټکس په انتخاب دا ټکس نه بغیر که ټکس انتخاب کړی وای او بولټس چې استعمالوي ټکس په انتخابوي ډراپ کیپ ته راشئ یوز ډراپ کیپ ګوره د هر پروګراف اول وروسته شو غټ شو دلته ورته لیکلي نمبر اف یعنې دا وروسته څو لاینه غټ وي 2 لاینه دې غټ شي 1 لاین دې غټ شي 3 لاینه سپیس آفټر ډراپ کیپ یعنې د ډراپ کیپ او د ټکس منځ کې څومره فاصله یوز هینګینګ یعنې هینګینګ کې انتخاب کې لغت حروف په خپل ځای کې پاتې دا نو ټکس په رامخکې شي ډراپ کیپ نه استعمالوي ټک مارکس څه کوي اوکې کوي بیا کلی شو فن بیکګراوند دی بیکګراوند دی مثال دا خپله فنډز د بیکګراوند دپاره استعمالیږي دا استعمالولی شي دې نه فنډز دي مختلف تاسو د کار اخیستی شي او په ټکس یې اپلای کولی شي کاپي کولی شي. ښه بل لیکل شوی ډېر ټکس کې ایډټ کوئ د دې نه هم ایډټ کولی شئ ګوره بولډ اټالک دا شیونه دلته ټول تاسو سره شی کړي دي. بیا کلی شو ټکس ته انزرټ کریکټرز دي کریکټرز راوستل غواړي دلته راځمه ټکس دپاره زه ډرایو کومه سایز لږ زیاتوم د ټکس نه ټکس ته راځم او انزرټ کریکټرز ته راځم دا کریکټرز چې تاسو انزرټ کولی شئ ګوره هر کریکټر چې مو پکار وي ډبل کلیک یا کوپي اکثره کریکټرونه چې ډیزاین کې سامان پکارېږي دې نه کار اخیستی شي فونټ سټایل دې نه چینج کړئ دا کریکټرز ټول بیا کولی شو انزرټ فارمیټینګ کوډس دا کوډونه دي سمبولونه دي دا هم راوستی شي ډیش او ټیب علامه مثال دا سمبول راوستل غواړي دلته راځي یا هر یو سمبول چې مو خوښ وي دلته راځئ دا شارټ کټ کې ده او دا ورباندې کلیک کوئ راځي دا اکثره ټکس منځ کې راځي ټکس سمبول دې دپاره کنورټ ته راځي شو نن پرنټینګ کریکټرز کوم کریکټرونه چې نه پرنټ کېږي راته وښایي دا ورته شو کړئ لکه دا ټیپ کې چې مونږ وګورو دا په ورډ کې منتشر کړی دا ټیپ کې شو سپیس بار کې شو دا ګوره نن کریکټر دا پرنټ کې نه راځي دا چې کله دی ټک مارک ایستی وي یو به یې شو کړي او که ټک مارک وي سکرین به یې شو کړي فریم دی دا ټکس فریم دی دلته که زه راشم
دا ټکس فریم دی دا فریم مثال په طور غواړي که نه دا ټکس نه څلور خواته فریم دی دوه ډیش علامه دلته راځي ټکس سره راځي ټکس سره شي شو ټکس فریم که ټک مارک کیسه کې فریم به نه شو کوي که ټک مارک وي فریم به شو کوي فریم خپله ظاهرېږي ښه لیکلي دي فټ ټکس ټو فریم یعنې دا ټکس د فټ دا ټکس د فریم مطابق فټ راوله که زیات وي هم فټ کوي که دا ټک مارک کیسه کوم ته فریم یا فریم دلته ګوره که کلیک کیسه کوم فریم به نه ښایي چې کله په ټکس کلیک کوم فریم به ښایي او که زه دلته راشم دلته ټک مارک بیا ولګوم که بیا کلیک کړه فرض یې کړي د ټکس شاته به څلور خواته به موږ ته فریم شو کوي همداسې دا لینکس دي څو هغه لینکس هم جوړولی شي لکه اول کې ویلې فټ ټکس آن پات پات څه معنا پات یو شیپ شو مثال فار ایگزامپل دلته یو شیپ مې ډریګ کړو دلته زه راځم ټکس لیکم ګورم دلته لیکم ویلکم ټو پروګرام X7 کلاس اوس دا څنګه غواړي اوس دا چېرته څه وایي چې دا د شیپ شکل کې ګول راوله د لاین باندې راوله تاسو به څه وکړئ کنورټ پات په انتخاب کړئ دا چې څه کوم دي کلیک ګور هلته به راځي پات شکل کې دا ډېر استعمالېږي دا اپشن سبا یو ډیزاین لپاره استعمالوي نو داسې ډیزاین ته جوړولی شئ بولډ کړه کلر ورکړه لږ داسې سایز غټ کړه دا بارډر هم بیا نه وي پکار نو کلیک کوئ بارډر څه کوئ پلیز نه بارډر ختم کړئ ډیزاین به جوړ وي که همداسې هر پارت انتخاب کړئ مثال اوس که دلته زه دا ډریګ کړم او دلته زه ټکس ولیکم نو دلته ولیکم ویلکم ټو draw X7 class که مخکې نه تاسو د شیپ کلیک کړئ د شیپ خواته چې لیکل کوئ هم به دا لیکل به راځي بیا داسې ګوره دلته زه لیکلو کړم ګوره ویلکم draw X7 class دلته په دې یو ځل یې کلیک کړئ دا خپله به کنورټ کېږي په خیر کې کنورټ نه شو داسې خپله کنورټ کولی شو دا هر ډیزاین کې چې هر زاویه کې چې خوښ وي په دې شکل راوستی شي سټریټ ټکس دی سټریټ ټکس دلته راځي ټکس انتخابو کنټرول ا دا ټول ټکس انتخابو ولیکه سټریټ دا داسې منظمه یو رقم ته هر خواته غیر منظمه دا منظمه الاین بیس هم داسې مثال د دې خطونو منځ کې لږه لږه فاصله زیاته وي او دا هم همداسې دې سنټو مثال لږه فاصله یې کموي بیا کړی شو بله هایپنیشن آپشن دی دا هایپنیشن را علامه دار تشویق کشونه کي اخبارونکي چې راځي که اکثر یو لغت د صفحې اخرک ختم شي لغت مثال نیم لاندې راځي نیم پاس د دې منځ کې هایپنیشن علامه راولي چې دا معنا ورکړي چې دا لغت کنټینیو وکړي بیا راځي هایپنیشن سیټینګز دی دلته څومره لغتونه یعنې څو حروفو منځ کې دیلی شي څومره فاصله بیفور آفټر دا یې خپله سیټینګز دی بیا کړی شو دلته رایټینګ ټولز دي سپیلنګ ګرامر غلطي چک کوي سپیل غلطي چک کوي کوم ځای که سپیل ټک مارک کوي ها مثال بولډ او سرکولر کې موږ د سپیل او ګرامر غلطي هم چک کولی شو دلته راځم سایز زیاتوم لږ دلته مثال ګورو لیکم کمپیوټر غلط هم لیکلی نو زه ورته وایم چېرې دی ګرامر غلطي چک کړه سپیل غلطي چک کړه نو ګوره چې څنګه کلیک کړو راته ووایي چې دا لغت غلط دی یعنې دا په ډکشنرۍ کې نشته دی دلته ګوره چک کوي ریپلیس وت ریپلیسمنټ کې ورته ناټ فاوند ولیکه او ریپلیس وت دلته ورته چک کوي دا نشته دی ښه سکپ کې سکپ کولی شئ دلته دا کوم لغت ته مثال چینج کړو ورته وایم چې دلته یې چینج کړه دا غلط دی خو کمپیوټر ته یې چینج
دلته په خپل راولي بس انتخاب وکړئ دلته په څه کلیک کړئ ریپلیس وګوره ډایرکټ بس شي چینج وشي ګرامر غلطي ګرامر غلطي چې انتظار او ډکشنري دا کوټ کورکټ ډایرکټ سمې لانګویج درته ښیي کوم ژبې دې کار کولی شي نو دا رایټینګ ټولز دي چینج کیس باندې هم انشاءالله پوهېږئ ورډ که چا ویلی ایکسل دلته راشو چینج کیس ته که غواړئ چې غټ حروف ته یې واړوئ اپر کیس اوکې ټول به غټ حروف ته واړوئ دلته راشو چینج کیس ته ټول کوچنو ته واړوئ لوور کیس ټکس په انتخاب کړئ ټکس سره راشئ دلته ورته ووایئ لوور کیس اوکې که بیا دلته زه راشم ټکس ته راشو چینج کیس ته ټایټل کیس څه کار کوي اول حروف ته دی سنټن کیس د جملې به اول حروف غټ وي تیار اوس غټ دي که دلته راشم ټایټل کیس د هر لغت به اول حروف غټ وي او لوور کیس ټایټل کیس اول حروف به د ټولو لغتونو کوچنی وي نور به غټ وي ښه دا ویډ دپاره دی کوډ دی دا خپله کوډونه دي باینري نور ټکس سټټسټکس درته شو کوي چې څو لاینه دي څومره راغلي دا موږ درته شو کوي په دې چې کلیک کړو څو لاینه دي څو صفحې دي څو لغته دا ټول موږ ته درته شو کوي همداسې فنډس لیست آپشنز دی دا لیست یې راوړي فنډس چې کوم فنډس غواړئ که نه غواړئ دې باندې موږ به تاسو خبرې کوو چې دلته ګورئ فن لیست خپله جوړېږي شو فن سټایل دا ټول دلته سیټنګ چک کولی شو دې کې مهم آپشن چې ټول مهم دي دا پاسنګ ډېر مهم دي دا آپشن ښه استعمالي چینج کیس شو دا آپشن ډېر استعمالي افیکټ ټکس ټو پارت دا موږ سره 5 ټکس مینو وایي انشاءالله ټول آپشنونه پکې